یو خو د ننګرهار دا ګرمي دومره زور کړی او بل زمونږ ګاډی هم خراب شو. اوس نه پوهېږو چې دې کې به تیشه خراب وي او یو مسلمان هم نه ودرېږي. سلام علیکم کاري صاحب. وعلیکم السلام. کاري صاحب داسې یو تر معلومیږي، خیرات خو ده څه خدمت در سره کولی شم؟ کاکا دا یوه ګنټه وشوه چې ګاډی راته ګل شوی دی او یو مسلمان هم راته نه ودرېږي او زه خپله نه پوهېږم چې څه شی پکې خراب شوی دی. بس یو دم یې ګل شو، اوس نه سټاټېږي. وراره د تشویش خبره نه ده، زه د 15 کالو راهیسې د لاین ډریور پاتې شوی یم. زه به یو نظر وګورم چې څه پې شوي. مننه کاکا، دا به موږ سره غټه همکاري. زه ته ورشه بانه خلاص کړه چې زه یې وګورم. وراره ته داسې وکړه چې هلته سوري ته کښېنه، ګرمي ده. زه انشاءالله جوړوم، دومره ستونزمنه خبره نه ده. ګاډی سټارټ شو که نه؟ او کاکا ستا څو روپۍ کېږي؟ کاریګله ما دا کار د پیسو دپاره نه دی کړی، بلکې خاص د الله رضا دپاره مې وکړ او د مسلمان حق مې ادا کړ. خو دومره درته وایم چې کله څوک په سختۍ کې ګوري فقط کومک ورسره کوه. سمه ده کاکا. مخه دې ښه شي. صاحب تاسو ته څه شی راوړم؟ داسې وکړه چې پیزا راوړه، نه د هغې نه مخکې لږې اوبه راوړه، بیا به پیزا راوړه. خو صاحب یو 20 منټه وخت به ونیسي نو. ښه زه خو وږی یم وروره، بس بیا داسې وکړه چې څه شی تیار یم هغه راوړه. صحیح دی؟ په دواړو سترګو سم. صاحب ډوډۍ هم تیارېږي، لږ انتظار وباسئ. سمه ده؟ سمه ده، مشکل نشته. دا وینه ولې؟ زبی جانه څو ځل مې درته ویلی دي چې ستا د وینې کینسر دی، ډاکټر ته لاړ شه، خپل علاج وکړه. منیجر صاحب د چا روغ صحت نه خوښېږي، خو ما سره دونه پیسې کم دي چې زه ډاکټر ته لاړ شم او خپل علاج وکړم. بس د الله رحمت ته به صبر کوم، که مې رزق په دنیا خو پاتې بشم کنې مړ خو به شمه. وکم اکله د مرګ خبرې مه کوه، الله مهربانه دی، الله به هر څه سم کړي. ته راځه دا مخ خلاص ووینځه. او ویټر
زما بیل راوړه. صاحب دا ستاسو بیل. خو دومره درته وایم چې کله څوک په سختۍ کې ګوري فقط کومک ورسره کوه. دې سړي خو بقایا پیسې مو وانه غستې او یودم لاړه. دا کاغذ دې څه شی دی؟ په دې $100 کې چې کومې پیسې پاتې شوې هغه هم ستا شوې او د عقاب لاندې مې 10,000 افغانۍ ایښې دي، دا هم واخله. او ډاکټر ته لاړ شه او خپل علاج دی وکړه. دا کومک مې د الله د رضا لپاره در سره وکړو. خو بس دومره درته وایم که تاسو په مشکل کې وکتل نو مرسته ورسره وکړه. یا الله ستا لاک لاک شکر دی، تا زمونږ د بېوسو فریاد واورېده. اوس به مې پلارجان موټر نه خرڅوي، زما علاج به وشي. پلارجان څنګه چل شو؟ موټر خرڅ شو که نه؟ نه بچیا خرڅ نه شو، په ډېرو بارګینو مې وګرځاو خو هغوی ویل چې دا موټر ډېر زوړ دی څوک یې نه اخلي. بیا د یو بارګین والا کور ودان وي، هغه راته وویل چې دلته یې ودروه چې کله خرڅ شو بیا به درته احوال درکړو. خو موږ سره اوس دومره پیسې نشته چې دا موټر تا نه واخلو. پلارجانه نو دومره خفه کېږي ولې؟ الله به هر څه سم کړي. بچیا ته ډېر بد قسمته پلار لرې چې دومره پیسې نشي پیدا کولی چې ستا علاج پې وکړي. په همدې خاطر زه خفه یم. پلارجانه مه خفه کېږه، الله به زمونږ فریاد اورېدلی. صبر وکړه. دا وګوره 10,000 افغانۍ دي. دا چیرته وي بچیا؟ دا چیرته وي؟ پلارجانه نن غرمه په هوټل کې ناست وم چې یو کس راغی او ویل چې څه د خوړو لپاره راوړه. کله مې چې هغه وروړل خواړه یې وخوړل. دغې ټیم کې په ما باندې هماغه زړې چپې بیا حمله وکړه او د خولې نه مې وینه توی شوه. نو هغه سلیم نه دی زما ملګری هوټل کې چې دی، هغه راغی ما هغه سره خبرې کولې، خپل فریاد مې کوو چې ده ما ته غږ وکړو وایي ستا څو روپۍ کېږي؟ ما ورته ویل 1000 افغانۍ. ما ته یې $100 لوډ راکړو. زه لاړم چې ما ته یې ورته راوړم. چې ما ته مې ترې راغلم هغه کس نه و او لاندې یو کاغذ ایښی و او په هغې لیکلي و چې تا سره کوم مرسته زه کوم دا د الله د رضا لپاره کوم. هغه $100 کې چې کومې پیسې پاتې دي دا هم ستا شوې او دا 10,000 افغانۍ لاندې ایښې وې قاب سره وایي دا هم ستا شوې. خو صرف دومره واوره چې کله هم ته څوک په مشکل کې وګورې نو هغې سره کومک کوه. خو دومره درته وایم چې کله څوک په سختۍ کې ګوري فقط کومک ورسره کوه. یا الله ستا د انصاف نه قربان شمه، ما ستا د بنده سره کومک وکړو او هغه مهربانه شو، زما زوی سره یې کومک وکړ. ډېر ډېر شکر دی زویه. راځئ چې هر څه د الله تعالی د رضا لپاره وکړو
تر څو الله تعالی پر موږ رحم